السلام علیکم خوږو ملګرو که چېرته تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې د انټرنیټ سپیډ سیوا کړئ نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. بالکل ریل او صحیح طریقه ته درخیم چې په دې کې زه تاسو سره خپل ایکسپیرینس شیر کوم. دا یو داسې اپلیکیشن دی چې دا تاسو په موبایل کې د مختلفو اپلیکیشنو انټرنیټ اپ کوي. یعنی بعض ټایم موږ صرف په خپل موبایل کې فیسبوک استعمالو، بعض ټایم کې موږ په خپل موبایل کې پبجي گیم کوو یا په خپل موبایل کې موږ بل یو شی کوو او هغه یعنی نه چلیږي، په هغې باندې بالکل انټرنیټ سلو وي. نو په دې اپلیکیشن کې دا کمال دی چې مطلب په دې باندې تاسو د مختلفو اپلیکیشنو په خپل موبایل کې یعنی په فیسبوک باندې، په مسنجر باندې، په کروم باندې په دې باندې پکې تاسو انټرنیټ اپ کولی شي. اوس د دې فایده څه ده؟ کله چې هم تاسو په خپل موبایل کې به د نورو ټولو اپلیکیشنو باندې انټرنیټ اپ کړئ او په هغه اپلیکیشن باندې انټرنیټ پرېږدئ کوم چې تاسو استعمالوئ، نو په هغې باندې به بالکل تیز انټرنیټ کار کوي. او که تاسو ټولې اپلیکیشن دلته آن وي نو په ټولو اپلیکیشنو به مختلف نوټیفیکیشن راځي، په هغې ته به مطلب میسیجونه به ورته راځي او تاسو انټرنیټ به ډېر زیات سلو کوي او تاسو چې کوم اپلیکیشن استعمالوئ هغه به صحیح کار نه کوي. دا کوم اپلیکیشن دی په دې کې دا به موږ څنګه استعمالوو ټوله طریقه ته درخیم ویډیو تر اخره پورې وګورئ. و دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتو نه سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ. بیا به زموږ راتلونکي هر یو معلوماتي ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپله در رسي. او که ویډیو هم خوښه شوه د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې هغه هم دا طریقه زده کړي. خوږو ملګرو دا یو داسې اپلیکیشن دی چې دا ستاسو په موبایل کې چې څومره اپلیکیشن دي په هغو ټولو باندې انټرنیټ اپ کوي. مطلب بعض ټایم کې موږ په خپل موبایل کې صرف فیسبوک استعمالو او فیسبوک ډېر زیات سلو وي، صحیح کار نه کوي. نو په هغه ټایم کې تاسو کولی شئ چې دلته په کروم باندې انټرنیټ اپ کړئ، د دې نه بغیر لاندې دلته په مسنجر باندې انټرنیټ اپ کړئ یا په یوټیوب باندې، په دې واتساپ باندې، په دې ټولو باندې تاسو انټرنیټ اپ کړئ او صرف فیسبوک تاسو پرېږدئ. نو که بیا تاسو فیسبوک کوئ نو هغه به بالکل صحیح کار کوي او تیز کار به کوي او دغه نورې ټولې اپلیکیشن ته نه میسیجونه راځي، نه به ورته نوټیفیکیشن یعنی نوټیفیکیشن به ورته نه راځي. نو الریډي دا کې میسیجونه هم رال. د دې نه بغیره د دې اپلیکیشن بل یو کمال هم دی که چېرته ستاسو موبایل کور پروت وي او ماشومان یې راخلي او کله به کې یوټیوب اوپن کړي، کله به کې فیسبوک اوپن کړي، نو تاسو کولی شئ چې په دې کې مطلب صرف په فیسبوک باندې تاسو انټرنیټ پرېږدئ او په نورو ټولو اپلیکیشنو باندې تاسو اپ کړئ. یا ستاسو سره داسې ام بي وي چې مطلب تاسو غواړئ چې زما څخه د یوټیوب ام بي زیاته پاتې شي، د فیسبوک دا د خیر دی ختمه شي، نو تاسو کولی شئ چې دلته تاسو مطلب د فیسبوک صرف کولاو پرېږدئ او په یوټیوب باندې تاسو ام بي اپ کړئ. تاسو ته ښکاري دلته تاسو اپ کولی شئ. څنګه به تاسو اپ کوئ؟ صرف دا یوه بټن به تاسو آن کوئ. تاسو ته ښکاري نو که زه اوس یوټیوب اوپن کوم هغه به بالکل کار نه کوي. تاسو ته ښکاري زه په خپل موبایل کې دلته اوس یوټیوب چې کوم اپلیکیشن دی دا زه اوپن کوم، فسټ ټایپ پکې دلته بره یوه بټن ده، دا به هم تاسو آن کوئ. دغه هم تاسو ته ښیم، تاسو ته ښکاري بره دا بټن ده، دا بټن به تاسو آن کوئ. دا چې کله تاسو آن کړئ نو تاسو ته ښکاري دا به تاسو نه پرمیشن وغواړي، تاسو به څه وکړئ دې اپلیکیشن ته به دلته پرمیشن هم ورکړئ. نو تاسو ته ښکاري ما یوټیوب اپ کړی، که زه اوس یوټیوب اپلیکیشن په خپل موبایل کې اوپن کوم نو هغه به بالکل زما سره کار نه کوي. تاسو ته ښکاري ځکه ما په هغې باندې انټرنیټ اپ کړی دی. نو تاسو په دې طریقه باندې کولی شئ چې په خپل موبایل کې تاسو ته ښکاري زه دا ختم کړم. تاسو په دې طریقه باندې کولی شئ چې په خپل موبایل کې دا به زه واپس ټرای کړم. تاسو ته ښکاري اوس به چیک کړو نو ستاسو په موبایل کې بیا یوټیوب کار نه کوي. نو په دې طریقه باندې تاسو خپل د یوټیوب ام بي هم بچت کولی شئ. که تاسو په فیسبوک باندې ام بي اپ کړئ نو هلته هم تاسو خپل ام بي محفوظ کولی شئ. تاسو ته ښکاري بالکل هسې به داسې تاویږي او بالکل په یوټیوب کې به ویډیوګانې نه راوړي. که زه اوس لاړ شم او دلته واپس دا چې کوم آپشن دی دا زه واپس بند کړم، تاسو ته ښکاري دا واپس زه بند کړم او بیا لاړ شم زه یوټیوب اپلیکیشن ته، نو تاسو ته ښکاري په دې کې به بالکل ماته اوس ویډیوګانې شو شي او په دې کې به بالکل ویډیوګانې کار کوي. تاسو ته ښکاري په دې کې دغه ویډیوګانې ټولې راغلي. نو خوږو ملګرو په دغه طریقه باندې تاسو خپل ام بي هم محفوظ کولی شئ، خپل د انټرنیټ سپیډ هم سیوا کولی شئ. نو امید لرم نننۍ ویډیو به ستاسو خوښه شوې. ضرور دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ، دا ستاسو په هر ټایم کې په کار باندې شي راتلی. نو موږ به خپلو دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. د الله په امان.